عمران خان زه توهین غنم چې دا تاسو دا نور نمونه اخلئ زه دا د هغې بېعزتي ګڼم کله به راځي عمران خان انشاءالله ډېر زر بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو قدرمندو زه یم ستاسو کوربه فرهاد خان او په دې وخت موږ موجود یو ثوابي احتجاجي درنه کې دا درنه د حقیقي ازادي ټایګرز د خیبر پښتونخوا د پی ټی آی ورکرز د ثوابي او د خیبر پښتونخوا او د دې سره مختلفو علاقو نه دلته ملمانه راځي او خپل احتجاج دلته ریکارډ کوي مقصد صرف یو دی د عمران خان صاحب ازادي السلام علیکم جی سویل بغواړی خپل تعارف را سره وکړئ او دلته چې ستاسو راتګ دی د دې مقصد زه یم ډاکټر توحید افتخار جی زما دلته د راتګ مقصد دا دی چې د عمران خان ازادي رهایی د هغې لپاره موږ د خپلې ازادۍ لپاره راغلي یو د خپلو ماشومانو د مستقبل لپاره راغلي یو او عمران خان د خپل ځان لپاره جیل ته نه دی تللی صرف زموږ د ملک د ماشومانو زموږ د نوي کل د مستقبل لپاره تللی دی جیل ته او موږ له پکار دی موږ له غیرت پکار دی چې په هغه باندې غیرت وکړو ننګ وکړو پښتو وکړو او د پښتنو هغه پښتو ورته وښایو چې پښتانه څه کولی شي تاسو وکتل چې په هر ځای کې په هر درنه کې په هر محاذ باندې پښتنو میدان وړی دی نو زه غواړم چې راتلونکي وخت کې تاسو د عمران خان دپاره ښه ډډ کې مقابله وکړئ او د هغه دپاره د ازادۍ مطالبه وکړئ د دې ګورمنټ نه دا ګورمنټ خو ګورمنټ نه دی خو لکه بیا هم اوس چې ناست دی نو بیا تسلیم کوو چې ګورمنټ دی ټیک شو که نه نو ګورمنټ سوري د کے پی که د آل او پاکستان نه د کے پی نه د آل پاکستان جی د هغې لپاره دا راته ووایه د درنې د احتجاج ته د دې ملګرو د دې مشرانو کشرانو دلته دې ناستې ته په کوم نظر دې دپاره زما په زړه کې ډېر زیات د دې دپاره قدر دی د دې شکریا ادا کوم چې خپل ټایم په دې ګرمۍ کې دی خپل ټایم ایستی دی او دلته راغلي دي او ناست دي مونږ له پکار دي مونږ ټولو له پکار دي چې د دې سره شانه په شانه ودرېږو او راشو لکه نن ما ته ډېر افسوس وشو چې د دې ځای خلک د غرمې خوب کوي د غرمې خوب مونږ له نه دی پکار عمران خان چې زموږ دپاره په جیل کې ناست دی نو هغه د دې دپاره ناست نه چې تاسو دې څادر واغوندئ او اوده دې شئ او خوب دې وکړئ د خوب دپاره هغه نه دی تللی چې تاسو دې خوبونه کوئ تاسو د هغې دپاره بیدار شئ یو موټی شئ یو هغه شئ چې د هغه ازادي مونږ حقیقي ازادي جوړه کړو مونږ له پکار دی چې مونږ په سړکونو کینو مونږ کور کې راله ناسته نه ده پکار زموږ د ماشومانو د مستقبل لپاره راغلی دی جیل ته دا راته ووایئ زمونږ په ملک زه دا نه وایم چې کم لیډر دی کم لیډر نه دی خو تیر شوي سیاستدانان کم دي نواز شریف او د عمران خان په درمیان کې که تاسو فرق کوئ نو تاسو به د هغې دپاره کوم الفاظ شاملوئ یو منټ د نواز شریف دپاره او بیا یو منټ د عمران خان دپاره توهین دی د عمران خان په دې سوال کې دا زه توهین کړم د عمران خان په شان لیډر په دې 75 سال کې زما عمر دومره نه دی چې 75 سال دی خو لکه چې د مشرانو نه اورو نه عمران خان په شان لیډر نه به میلاو شي نه ملاو شوی دا عمران خان دی او د دې نه علاوه به بل ملاو نشي مونږ له پکار دی چې د خپل لیډر قدر وکړو او د هغه دپاره د ازادۍ دپاره د دغه دپاره د کورونو نه روزو او د جیل نه روباسو دوه الفاظ د مریم نواز دپاره هغه وایي چې سره د پلار په تنورونو ګرځي وایي چې مونږ روټۍ ارزانه کړې ده وړم ورته ارزان کړي دي نو د هغوی د خدمات ته څنګه ګورئ جي هغه خو صرف سرجریانې کوي سرجری دی کوي هغه کې هغه ډیره ماهره ده نور دا سیزونه هسې ګپ شپ دی نور دغه سیزونه چې دا غلط هغه کې تاسو ته پته ده روزانه نوی یونیفارم واچوي دا ډرامه ده هغه چې د سولیډریټي مطلب د هغې سره اظهار یکجهتي پیش کوي هغې چینل یې چلیږي په دې باندې ټیک ټاکر ده هغه ټیک ټاکر ده هغې نه نور هېڅ توقع نشي کولی صرف او صرف نقل کولی شي او نقل هم په عقل کېږي هغې دپاره هم د عقل ضرورت دی نه هغې کې عقل شته او نه هغه نقل کولی شي صحیح طریقې سره د پاکستان مستقبل ته څوک ګورئ چې دا کس د پاکستان مستقبل ټیک کولی شي زرداري او صرف عمران خان نه د باقي نومونه مو اورئ صرف او صرف عمران خان زه توهین ګڼم چې دا تاسو دا نور نومونه زه دا د هغې بېعزتي ګڼم کله به راځي عمران خان انشاءالله ډېر زر یو جهان مننه ګرانو عزتمندو مونږ دلته کې موجود یو مونږ د دې ټولو ملګرو د ستړو ته سلام کوو ولې چې عمران خان ډیفینټلی د دې قوم دپاره ډېر څه کړي او سپیشلی د خیبر پښتونخوا دپاره چې خان صاحب څه کړي دي پخپله یو مثال دی د پوره دنیا دپاره دا هیلث کارډ د دې نه پس انډیا چې دا کاپی کړي انډیا کې هلته 5 لاک روپۍ هلته انشورنس ورکړی مودي سرکار نو یقین وکړئ چې کوم د عمران خان صاحب کارنامې دي دوی خو 75 ساله تاریخ یادوي دا زما خبره یاده ساتئ زه اکثر په ډېرو انټرویوز کې ما دا ویلي دي چې عمران خان صاحب د الله ولی دی عمران خان دپاره چې څوک په زړه کې بد فیل کوي هغه به هم الله تعالی تباه کوي او دا ما وکتل د عمران خان لاس چې چا پرېښودو هغه غرق شه تباه شه د دې صوبې دوه وزیر اعلی محمود خان نن څوک پیژني چې اکثر تپوس کوم او موږ نوم یې دی پرویز خټک صاحب
هم د دې صوبې هغه اوس ډیر دا وایي چې دا ټول کارونه چې کم کړي زه وزیر اعلی ما کړی دي خو عمران خان لا چې د الله تعالی د خلکو د عوام په ځل کې چې دا غوي د لپاره کومه مینه ساتلې ده دا هم یو ورلد ریکارډ دی نو مونږه دعاګانې کوو او ډیفینیټلی د پی ټی آی د ورکرز چې دي او دا سپیشلی د حقیقي ټایګرز چې دي د دوی د کارنامې ته چې په ثوابۍ کې په خیبر پختونخوا کې دوی دا درنه احتجاج کوي د دې احتجاج مقصد دا دی چې خپل سینیئر لیډرشپ ته مونږه دا پیغام ورکو چې تاسو لکه ووټ درکړی شوی دی هغه اسمبلی کې ناستې نه و هغه ووټ تاسو له درکړی شوی و د عمران خان صاحب د ازادۍ لپاره نو تاسو ټول له پکار دي چې د عمران خان صاحب د ازادۍ لپاره اواز پورته کوي فرحات خان له اجازه راکړي د ثوابۍ حقیقي ازادي درنې نه